محترم مسلمانانو ورونو او خويندو د الله رب العالمین قانون دا دی په دنیا کې چې د انسان د ژوند سره د انسان د زندګۍ سره امتحانونه غمونه پریشانیانې ټینشنونه تکلیفونه امتحانات دا ټول تړلې شوي دي ځکه دا دنیا دا دارالابتلا ده دنیا دا د امتحان کور دی خو کله کله انسان په غمونو کې دومره ډوب شي چې د هغه نه فرضي اعمال مستحب اعمال نفلي اعمال هغه ترې نه پاتې شي په خپلو ټینشنونو په خپلو سوچونو په خپلو فکرونو کې دومره ډوب وي خو ولې د الله رب العالمین فضل په مونږ او تاسو دا دی چې مونږ ته یې واپس د دې غمونو پریشانیانو خفګانونو د زړه د تنګوالي د ټینشنونو د دې علاج هم مونږ ته په قرآن او په حدیث کې ښودلی دی که چېرته مسلمان په یقین سره او په قوي عقیدې سره او په ایمان سره هغه طریقې چې شریعت ښودلی دي هغه دعاګانې چې شریعت مونږ ته ښودلی دي هغه هم په هغه طریقه باندې عملي کې چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلی نو د الله رب العالمین نه دا امید دی او په الله دا زمونږ یقین دی چې دا غمونه به لرې کوي ځکه دا خبرې دا نبی صلی الله علیه وسلم کړي دي دا د قرآن نه ثابت دي چې د غم په وخت کې دا ذکر ووایه الله رب العالمین به ستا غمونه ستا پریشانیانې دا ختموي د دې ډېرې دعاګانې او ډېر ذکرونه ډېرې وظیفې نبی صلی الله علیه وسلم ښودلی دي خو یو څو مختصر چې الفاظ هم اسان وي او زده کولی هم اسان وي ترجمه هم اسانه وي داسې دعاګانې دا به بیان کو د الله په اذن او د الله په توفیق سره چې مسلمانان ته فایده واخلي ولی دعاګانې او ذکرونه خو ډېر راغلي خو یو څو چې مونږ او تاسو یې زده کو د ټولو ناول د بخاری شریف حدیث دی چې انسان باندې کله مصیبت راشي تکلیف پې راشي او دی هغې ته ورخطا وي نو دا دعا دی ووایي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يقول عند الكرب بخاری شریف او مسلم شریف دواړو کې دی دا حدیثه چې نبی علیه السلام هم د مشکل او د مصیبت په وخت کې دا دعا ویلا لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم مختصر دعا ده خو په تجربه سره چې د مصیبت په وخت کې دا دعا وي رب العالمین دا مصیبت لري کوي خو شرط پکې دا دی چې سړی په دې دعا باندې پوه شي په هر ذکر کې دا زمونږ او تاسو ذکرونه کوو اکثر خلکو ته شک دا راشي چې یاره زه خو ذکر کوم او بیا هم یو مشکل را باندې راغی هغه وجه دا وي چې مونږ یې په معنا هم نه پوهېږو یقین هم نه وي جوړه د ټولو نه مهم شرط دا دی چې یقین به د جوړ وي چې زما رب هغه به هم د دې دعاګانو په ذریعه باندې زما نه دا مصیبت لرې کوي دویم په دې الفاظو کې دا قوت ته دې کې به ستا سوچ او فکر وي چې دا څومره قوي الفاظ دي ګوره درې جملې دی او په هره جملې په اول کې د لا اله الا الله کلمه ده لا اله الا الله څومره یو عظیمه کلمه د کم د وجې نه چې ټول پیغمبران را لېږلی شوي چې دا کلمه خلکو ته ورسوئ معنا یې همدا ده
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله نشتد لائق د بندگی نشتد حقدار د بندگی إلا الله سوا د الله تعالی نه بل هیڅوک د عبادت حقدار یوازې او یوازې رب العالمین دی. العظیم الله رب العالمین ډیر لوی ذات دی. الحلیم ډیر د صبر والا ذات دی. رب العالمین ډیر صبر کوي، دشمنانو تم صبر کوي. رب العالمین شرکونه کوي، خلق گناهونه کوي، کفرونه کوي، ظلمونه کوي، خو رب العالمین بیا هم مهلت ورکوي. الحلیم کچېرې انسانان د گناهونو په وجه رانیولې کېدی ټول انسانان به وسمړوي. قرآن کې راغلی دي. نو معنا دا شوه لا اله الا الله العظیم الحلیم نشته دی لایق د بندګۍ حقدار د بندګۍ الا الله مگر الله تعالی دی. باقی څومره چې معبودان دي دا ټول باطل دي، د دې عبادت باطل دی، د دوی بندګي باطل ده، صرف د رب العالمین بندګي حق ده. العظیم ډیر لوی ذات دی زمونږ رب. الحلیم ډیر صبر والا ذات دی. لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله نشته دی لائق د بندګۍ الا الله مگر الله تعالی دی. رب العرش العظیم چې رب دغه عرش ډیر لوی دی. ډیر لوی عرش رب العالمین پیدا کړی د هغې رب دی. نو زما مصیبت څه شی دی دا به م زمانه لرې کوي. که دا ټول ځمکې او اسمانونه او د دې د آبادینې د عرش په مقابل کې راجمع شي دا به داسې وي که حلقة فی الفلات لکه یوه د اوسپنې کړۍ دا چې په یوه دشت او په بیابان کې وغورځي او په صحرا کې صحرا ورباندې څومره غټه وي. عرش د رب العالمین دومره لوی دی، د داسې لوی عرش رب دی. نو هغه عظیم الشان رب هغه بیا دا دعاګانې قبلی. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض نشته دی لایق د بندګۍ سوا د الله تعالی نه. رب العرش چې رب السماوات ورب الارض چې رب د ټولو اسمانونو دی او رب د ځمکو دی. ورب العرش الکریم او رب دغه عرش د الکریم چې عزت والا دی زمونږ رب، د سخا والا دی زمونږ رب. یا الکریم صفت د العرش عزتمن عرش لري رب العالمین، تخت لري. نو یوه دا دعا شوه لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. بار بار به دا دعا وي په دې یقین باندې چې زما دا مصیبت دا به ختمي. دویمه دعا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ښودلې ده. په ابو داود شریف کې دا روایت دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه به فرمایل دعوات المکروبی هغه سړی چې مصیبت کې اخته وي، مصیبتونه ورته رسیدلی دي، د هغې دپاره دعاګانې هغه دا کلمات دي: اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. ترجمه ووري اللهم یا الله رحمتك ارجو خاص تا رحمت هغه امید لرما. الله یقین می داره چې ته به ما په خپل رحم باندې مرحوم کې، په ما باندې خپل رحم وکا. د هیڅ چا نه زه د رحمتونو امید نه لرم. رحیم ذات تی، رحمان ذات تی. فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین ای الله ما محواله کوا مسپاره ما خپل نفس تا خپل ځان تا په اندازه د هغه رپېدو د سترګې. معنا دا ده په ځان باندې یقین مه کوه، په ځان باندې بروسه مه کوه، په رب العالمین باندې یقین ساته. الله زما یقین هم داسې جوړ کړه چې زه په تا باندې یقین ولرم، ستا په وعدو باندې یقین ولرم، او په دې مې د یقین وي چې دا دعاګانې دا به زمانه مصیبت په دې وجه باندې رب العالمین لرې کوي.
واصلح لي شأني كله واصلح لي شأني برابر کا او جوړ کا اے رب العالمین زما د پاره شأنی کارونه زما ټول اے الله ټول لارې راته کلاو کا ټول کارونه مې صحیح کا دغه ټول معنا شامل دي الله قرضونه مې ادا کا غمونه رانه لري کا لا اله الا انت نشته دی لایق د بندګۍ سوا ستانه اے رب العالمین او ته حقداري او ته لایق د بندګۍ دا دویمه دعا شوه دریم اسانه دعا ده ابن ماجه کې دا روایت ده د اسماء رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم ما ته دا دعاګانې ښودلې وي علمني رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات اقولهن عند الكرب چې د مصیبت په وخت کې دا دعا وایي ښکلې کلمه ده بار بار وی او په دې سره مصیبتونه لرې کېږي الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله 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 زما رب دې الله ډېر ښکلې کلمه ده اهل علم لیکلي اکثرو دا هغه نوم دی چې کله یاد شي په دې باندې رب العالمین دعاګانې قبل اسم اعظم الله اے الله الله ربی الله زما رب دے زما پالنه کون کرے زما پرورش کون کرے زما تربیت کون کرے که هر قسم مصیبت په ما باندې راشي خود رب العالمین د طرف دې ز پر راضی ما لا اشرک به شیئا ز شریک نه جوړو ما د خپل رب سره هیڅ څوک دې کې اشاره د بعض خلکو باندې لګون تکلیف راشي به ګرځي کله کوډو منترو پسې او کله جادوګرو پسې کله تعویذونو پسې چې زمانه مصیبت لري شي بس دا ښکلې طریقه چې نبی صلی الله علیه وسلم ښودلې ده او په دې باندې عمل پکار دی دغه رنګې اخري دعا اسانه دعا دا ټول اسانې وړې وړې او مختصرې دعاګانې دي ورنه دعاګانې په دې باب کې ډېرې دي هغه دا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یونس علیه السلام دعا څوک وایي ترمذي کې دا روایت ده سعد بن ابي وقاص وایي دا دعا چې څوک وایي الله به ټولې دعاګانې قبلوي دا ذکر چې سړی وکړي کومه دعا هغه د یونس علیه السلام دا دعا ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت نشته دے لائق د بندګۍ سواستانه اے ربا سبحانك پاکی د تعالی را اے الله ته د هر قسم شرکونو نه پاکي انی كنت من الظالمین یقینا زد ظالمانو نه ما ډیر ګناهونه شوي دي نقصان ټول په ما کې دی رب العالمین نو د خپل اعتراف د جرم به مو کې او واپس په دې الفاظ او په دې دعاګانو باندې یقینم ساتي نو دا زمون ایمان او دا زمون عقیده ده چې ان شاء الله دا مصیبتونه دا به ټول ختميږي الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو ټول مصیبتونه دا زمونږ او تاسو نه لري کې رب العالمین دې زمونږ او تاسو یقین مضبوط کی آمین یا رب العالمین